سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د هلمند په مرکز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو او له طالبانو سره په جګړه کې 8 پولیسان وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. د هلمند د ځایي مسؤلینو په وینا دغه پیښه تېر ماخوستن نږدې 8 بجې د 601 لمبر لارې پر یوې پوستې له طالبانو له برید وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې بهرنیو ځواکونو د طالبانو سربیره پر افغان ځواکونو هم بمبار وکړ. د سرچینې په وینا په دې پیښو کې د 601 لمبر لارې د کنډک د قمندان ګران حبیب او درسیزوال غلام سعید په ګډون 8 پولیسان وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. له دې سره سم کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت او بهرنیو ځواکونو ګډې هڅې روانې دي څو روښانه شي چې یادو پولیسانو ته له کوم اړخه مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې سره سم د زابل په شملزو او شینکي ولسوالیو کې په تیرو 2 ورځو نښتو کې 34 دولتي سرتیري وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر وایي په وژل شویو کسانو کې د زابل د عملیاتي کنډک قمندان او د شملزو ولسوالۍ د څارګرې ادارې مدیر هم شامل دي. نوموړی د دغو تلفاتو د رامنځته کېدو لامل د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي او خبرداری ورکوي که چیرې زابل ولایت ته پام ونه شي نو ښایي د زابل ډیری سیمې د افغان ځواکونو له ولکې ووځي. خو د زابل والي بیا د افغان ځواکونو ترمنځ د نه همغږي خبره ردوي او له زابلیانو غواړي چې په دې شرایطو کې له افغان ځواکونو سره ودرېږي. د زابل وضعیت څو علتونه لري. یو دلته نه همغږي د امنیتي ارګانونو په منځ کې ځکه چې اردو هیڅ وخت کومک نه کوي له پولیسو سره. پولیس یوازې جنګ د زابل ټول جنګ په مخ وړي او ټولو قرباني یوازې پولیس ورکوي. اردو هیڅ وخت له دوی سره هماهنګي نه لري او نه له دوی سره اوږه په اوږه جنګېږي. هغه شعارونه د دوی خیالي وو چې سر بې وو سنګر بې نه سو. هغه د ژبې پر سر وو او هغه په کابل کې وو. هغه شعارونه په ولایتو کې اردو هیڅ کومک نه کوي. د هیواد دښمنان په مختلفو برخو کې کوښښ وکړي چې بې باوري رامنځته کړي پر فاصله ایجاد کړي. خو ستاسو مې غوښتنه ده چې په دغه سخت حالت کې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي. 2 انسان تښتونکي په هرات کې تر یوې لنډې نښتې وروسته نیول شوي او 15 کسان یې له منګولو آزاد شوي دي. د انسان تښتونکي یوې ډلې تېره ورځ له غرمې وروسته نږدې 2 بجې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې د کوهستان ولسوالۍ په سیمه کې 15 مسافر وتښتول خو ورسره جفت د یادې ولسوالۍ ملکي او پوځي مسؤلین د تښتونکو پسې شول او بالاخره تر یوې لنډې نښتې وروسته یو انسان تښتونکی ټپي او 2 نور یې ونیول شول. د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې عملیاتو کې 15 تښتول شوي مسافر هم روغ رمټ آزاد شوي دي. له دې سره سم یو کس د یوې کورنۍ د 15 غړو د وژنې په تور په هرات کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د هرات د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس نږدې 4 میاشتې مخکې د یوې کورنۍ 15 غړي چې خپلوان هم وو تر وژنې وروسته سوځولي او تر هغې وروسته تښتېدلی و چې بالاخره تېره ورځ د هرات ښار د 15 ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس پر خپل جرم هم اعتراف کړی دی. هند 2 مې 15 چورلکې تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارلې. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د دغو چورلکو د تسلیمۍ پر مهال د هند له مرستو او همکاریو مننه وکړه. ښاغلي خالد د سولې روانو خبرو ته په نغوت سره په ډاګه کړه چې سوله د ملي پوځ د له منځه وړو او دښمن ته د تسلیمۍ په معنا نه ده بلکې افغان ځواکونه به له سولې وروسته هم د سولې ساتونکي وي. او 30 طالبان په کندهار کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د نیش ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یوه طالب قمندان په ګډون 12 نور هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او موټر هم له منځه تللي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امل.